دا ولس خوشحالۍ ته ضرورت نه لري، دا ولس اجازه نه لري چې لږه خوشحالي وکړي. کومو پیرزو نه دی. بدبخته خلکو څومره حیران دوته زه پاتې یم چې دو په کم مذهب دي، دو په کم فکر دي. دغه افغانانو باندې دوی خوا بدیږي نه بدیږي. په میلیونونو افغانان دغه د کرکټ له وجې څومره دوی خوشحاله وي. څو وخت وړاندې چې د پاکستان سره کله لوبه وه، د دغه لوبې ګټلو وروسته په افغانستان کې تاسو هغه خوشحالۍ ولیدلې؟ ډیر بې وجدانه خلکو سره موږ لاس وګرېوانو، ډیر زیات. ښه موږ سره دلته هغه راغلی د افتاب علم، ورته سلامونه. ښه په دې هیله چې افتاب علم موږ سره کنیکټ سي او هر هغه دوست ملګری چې زموږ او ستاسو د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي، هیله مې ترېنه دا ده چې دلته موږ سره راشي، کینی او د افغانستان د کرکټ په تاریخ باندې لږ وغږېږي، د افغانستان د کرکټ په زحمتونو باندې لږ وغږېږي. او دلته ځینې مسلې دي چې دې ولس ته باید ویل سي. دا ډول خو نه کېږي چې په زرګونو مشکلاتو باندې دوی ځانونه دغه سټیج ته ورسول. نن د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره تاسو چې وکئ، بایکاټ وکئ. خبره څه ده؟ خبره څه ده؟ ښه دلته موږ سره ځینې ملګري لیکي وایي هغه راپورته کوي. هان صاحب فکر کوم چې دلته په ریکویسټ لیسټ کې نشته، ځکه هغه زما ملګری ده. دلته موږ سره بادام احمدزی صاحب راغلی ده، مراد صاحب راغلی ده، او دغه کوم ملګري چې ما سره په فرند لیسټ کې دي خو په پیل کې دي، ملته په لیسټ په سر کې غواړم چې هان صاحب که اوسېږي هغه راپورته کړم، او که هغه نه بیا نو احمدزی صاحب به راپورته کړم. ملګري به په نوبت راپورته کوو، دوی به خپلې خبرې لري او زه هم یو ساعت لایف کوم. غواړم ډېرو ملګرو ته وخت ورکړم، ټول به په خپل نوبت باندې وغږېږي. راځو علم صاحب ته نوبت ورکوم، خدای دې وکړي چې دی دلته موږ سره اوسېږي. نه پوهېږم څه ستونزه ده په انټرنیټ کې. سلامونه او احترامات واک صاحب. مراد صاحب محترم، په دې هیله چې روغ جوړ یې. احمدزی صاحب محترم، تاسو ته هم ښه راغلاست. په دې هیله چې روغ جوړ یې. مننه زوړ صاحب. طبیعتونه مو ښه دي؟ په ځان جوړ یاستئ؟ مننه، تاسو خاص انشاءالله خیریت ده. احمدزی صاحب ته سلامونه. سلامونه، جوړ په خیر ټول ستړي مسئ. کوربز واک صاحب، مراد صاحب، کوم ملګري چې غږ اورئ، دا چې موضوع لږ تر لږه زموږ د ژوند او د هغه د فعالیت اړوند وه، ما غوښتل چې خبرې ورباندې وکړم. ځواک صاحب خبرې مې تفصیلي واورېدلې، ډېرې عالي وې. که غواړئ زه ورباندې لږ لنډ بحث وکړم. حتما، ولې نه، مهرباني وکړئ. دلته علم صاحب موږ سره دی، افتاب علم. نه پوهېږم چې ولې نشي راپورته کېدلی. ریکویسټ هم کړی ده او کې کومه خو نه وکړي. هغه په افغانستان کې دی، بدبختانه هغلته بیا د ټیک ټاک سره بند دی، نو ډېره ستونزه به وي چې هغه راپورت شي. که وشي خو ډېر به ښه شي. هو که نه، او یا نور زموږ د کرکټ بورډ لوبغاړي هغوی هم غواړم چې راپورته شي. مهرباني وکړئ. نو احمدزی صاحب تاسو غږېږئ، که مراد صاحب غږېږي مهرباني وکړئ. کوربه تاسو یې او زه مهرباني وکړئ، تاسو مهرباني وکړئ، مشکل نشته، خپل منځ کې. لومړی خبره خو دا چې تقریبا دا موضوع شاوخوا شپږ میاشتې مخکې یو داسې بربنډې جنۍ له خوا نه چې هغه تکواندو خپله لوبغاړې ده او تعصب له عینکو نه یې ورته وکتل، دا موضوع په ټویټر او د میډیا کې دې راپورته کړه او بالاخره دې پر اشتخان باندې نیوکې شروع کړلې او هغه کار څه نه څه انعکاس وکړ چې ډېرو بېشعوره افغانانو ګډون پکې وکړ او د هغې بربنډتوب یې وکنځه او بالاخره هغه دې مشورت ته ورسوله چې په آخره کې د هغې نه لویه بلا جوړه شوله او دا موضوع هغې چې په اروپا کې ژوند کوي، فکر کوم مرضیه نومېږي، یو بربنډه وه، هغې دا کار وکړ. هغې نه وروسته بیا دا مسله چې دوی دلته اوس په دې فوز یعقوبي په مشرۍ باندې را روانه کړې ده، ډېره خطرناکه ده. خو دلته یو مهم موضوع دا ده چې ځواک صاحب ملګري ورباندې خبر شي، کله چې افغان کرکټ په افغانستان کې آغاز کاوه، پیل یې کاوه په کابل چمن حضوري کې، د هغه وخت څومره چې موږ تاجکو ته ازبکو ته ډېر احترام لرو، هزارو ته ډېر احترام لرو، په دیو کې ځینې هغه تعصبګر او هغه بې وجدانه چې ځان له افغانیت منکر ګڼي، دوی راپورته شول. ځواک صاحب دوی به ورته ویلي وایي ای بازی پاکستانی هسته، وایي بازی باید د افغانستان وایي نشوه. دوی دا بحث ورباندې روان کړی و او بالاخره هغه وخت کې د لوبغاړو له اول ورځې تر اخرې ورځې پورې لوبغاړي بد حالت سره مخامخ وو او دوی دغه لوبه په افغانستان کې نه پرېښودله. نن چې دا لوبه تقریبا دوی کې دغه انتقاد درلوده چې دوی کې تاجک او ازبک او هزاره نشته دي. زه ورته څو مثالونه ورکولی شم چې ترکمن پکې شته، تاجک پکې شته، هزاره پکې شته، د هر
قوم نه خلک لوبغاړي پکې شته دي. خو البته پښتانه چې په دغه برخه کې ډیر پیاوړي دي او پښتانه چې په دې برخه کې ډیر زیات ورتیا لري دوی شاید پکې زیات وي. او بل خبره دا ده چې دوی کوم دغه شکایت کړی دی دا انفرادي توګه باندې د غزنی بوردونه ته فیصله کولای شي چې د لوبډلې سره لوبي ونه کوي ځکه چې مخکې د استرالیا سره کوم موضوع چې پورته شوی و استرالیا په څو ځایونو کې موږ سره شخصي هغه کوم چې دوه اړخیز سیریزونه وو هغه نه انکار وکړ. اما په نړیوال جام کې چې کړه دوی 2 پوینټ خبره راغله بیرته استرالیا مجبور شو موږ سره سیالي وکړي. همدغه په دغه اتلانو ټروفي کې چې دوی انګلند موږ سره مخامخ کېږي دوی په اسانۍ نشي کولای دا مسله دوی کینسل کړي او دوی ورنه په نظر وکړي. او کوم خلک دا غږ پورته کوي دوی پروژایان دي باید دا په نظر کې ونیسي چې د راشد خان، رحمان الله ګربز، محمد نبی دا هغه اشخاص دي چې د انجونو د مکتبونو باره کې اول غږ هم دوی پورته کړی دی او هر ورځ د دوی په څیر باندې نه دي چې دوی په خارج کې اوسېږي او دوی حتی یوازې د پروژو په توګه باندې د انجونو د مکتبونو د ښوونځي غږ پورته کوي. هغوی له اخلاص نه، له وطن دوستۍ نه، له افغانیت نه غږ پورته کړی دی، د خپل وطن هغه کړاوې بیان کړی دی. که څه هم دا مسؤلیت نه جوړېږي خو زموږ سترګې ور اوړي ځکه غږ دنیا ته رسېږي. نو دغه لوبغاړو غږ پورته کړی دی او بالاخره په افغانستان کې هر ورځ دوی په کابل کې ګرځي هم خو بیا هم انتقاد کړی دی په دغه نظام او د سیستم باندې چې د انجونو مکتبونه باید خلاص شي. خو مګر یو څوک چې په دې باندې پیسې پیدا کوي عایداتي منبع همدا پروژې ور باندې اخلي میډالونه په اخلي کې مثال پوزه کوپی ده نو هغه راځي هغه لوبغاړي تنقید کوي چې هغه غږ پورته کړی دی، आवाज پورته کړی دی او تر د حق خبره کړې ده. نو دا د تعصب لسترګو ورته کتل دي چې دوی تعصبګر نه وي او دوی بې وجدان او بې ضمیره نه وي. ولې د افغان مینوالو هغه لوبه چې ټول افغان ملت پر راټول شوی دی، ټول افغان ملت د اتلان خپل ویاړ ګڼي. موږ د څو لوبغاړو د مبارزې خبره نه کوو. په افغانستان کې له اکاډمۍ نه ولې تر کرکټ بورډ پورې په زرګونو لوبغاړي له مالي امکاناتو نه ډېره برخمن کېږي. همداسې په معنوي لحاظ باندې په زرګونو کسان د سپورت او د خواله بهتري خواته به کې روان دي. دا کومه عادي لوبه نه ده بل په افغانستان کې وازنۍ رسمي لوبه د دنیا سره افغانستان په معنویاتو باندې نو دلته د سترګو پټولو خبره ده او سره تعصب خبره ده او په تعصب باندې هیڅ هم نشي کولای. د کرکټ قدرت چې کوم ده هغه د هندستان سره ده. هندستان په دې برخه کې اوس پورې موږ سره ولاړ ده. شاید دوی انتقاد دومره زیات اثر هم ونه کوي خو د دوی هغه منفوري څیرې هغه مرداري څیرې چې کوم تعصب لسترګو نه ورته ګوري یو څو بربندې مېرمنې دي چې هغه سره د انجونو مکتبونو د پروژو په توګه باندې خلکو منتبي ته دوی د هغه پورته شوی دی. دوی موږ ته صحیح ده چې ستونزه جوړولای شي د کرکټ د بندیدلو لپاره غږ پورته کولای شي خو البته هیڅ اثر به نشي کولای. بل خبره ده چې دلته غوځینی افراطیان چې هغه کرکټ څخه چې هر ورزش بد ګڼي ځان لپاره یوازې باندې تناستي ک اوس د انګلند کرکټ بورډ موږ سره لوبې نه کړي دومره غټ ټکان ورکون کی خبر نه ده. خو کچیرته په افغانستان کې دی باره کې بحثونه راپورته کیږي شاید یو څوک د افراطیت دی وجنه په دې اداره باندې په یو سکند کې بندیز ولګي. ولې د ملت خوشحالي اخلي؟ ولې د خلکو خوشحالي اخلي؟ وجدان ضمیر ستاسو چرته ده؟ نو دې مسلې لپاره اوس کوم ملګری ځواک په لندن کې دي شاید که تاسو سره منسجم کړئ ترڅو پر دوی عملی راسي په غځای کې عملی د لپاره غږ پورته کې په عملی میدان کې مبارزه ورته وکړي ډیر یو شاید عادي ټولېدنه د لپاره ګټه وکړي نو موثریت به ډیر زیات وي. دنیا ور باندې پويږي او بل نړیواله شورا هر ورځ اڅه کوي چې کرکټ اوس امریکا ته انتقال کوي د لګیا دی ور باندې تاسو په جریان کې نو کرکټ وګړي پر اختیار ته بي هغه هیڅ کرکټ ټولې نه بیا ټول ممبر لوټل د افغانستان په څیر باندې تقریبا دا اوس دنیا کې په لسګونو لوبغاړي سیال لوبغاړي دي دنیا سره په سیالي باندې بوخت دي نو هیڅ کله دی باندې سره نشي مخه کولای. البته دوی دغه منفوري تیری مرداري تیری او سره په سره دوی د افراطیت لپاره لمنه وي او دا خوشالي ملت نه اخلي دې لپاره سره دوی غږ پورته کړی دی نو هیڅ نشي کولای. بالکل دقیقاً من احمد زی صاحب محترم قرار صاحب تاسو ته ذخر اغلاستم په دې هله چې روغ جوړ شي حتمن دا اوسېږي موضوع به تقریبا تپری مونږ ډېر خبري او آگاه به تاسو به خپل خبري پیلري او مبد به مراد صاحب تور کو غلط مختر غلې او خپل خبري کوي بیا به تاسو مبد مراد صاحب مهرباني وکړئ. مننه ځواک صاحب قرار صاحب ته سلامونه او احترامات. تاسو هم تفصیلی په وګړي احمد صاحب موږ د کرکټ چې د غزای تر رسیدلې د ډیرو قربانیانو په نتیجه کې راغلی دی دا زموږ د لوبغاړو د ډیرو خوارانو سختۍ او بدبختۍ چې حتی خپل فامیلونو هم نه سپورټ کول او نه قبولول په ډیرو سختو کې په نشته امکاناتو کې دوی د افغانستان کرکټ دی ورځ تر رسولې دی د افغانستان درې رنګ بیرغ ته خدمت کړی د ملت ته خدمت کړی دی. کله چې جمهوریت په شروع کې دا غنې او څو کال وروسته هم افغانستان نوم به چاته اخیستلو نو طالب نوم به ته یادولو د جنگ نوم به ته یادولو 2011 کال کې چې موږ 2010 اول کال شلوريز نړیوال جام وکړلو شلوريز او دا غنې وروسته 2011 کال کې په هندستان کې ماسل شوم
نو هلته به د افغانستان پوښتنه چې چا وکړله موږ ته ویل ستاسو په هېواد کې جنګ دی خو اوس چې دی د افغانستان نوم څوک یادوي محمد نبي ورسره یادوي راشد خان یادوي رحمان الله ګربز یادوي د افغانستان د کرکټ ستوري یادوي او ټوله دنیا کې چې دی د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو خبرې کېږي او نن سبا چې دغه خلک راپاڅېږي او کومې منفي خبرې چې کوي دعوې کوي دوی اصلا ځان افغانان نه بولي دوی کله د افغانستان لپاره کار کړی که دوی واقعیت د نجونو په تعلیم باندې دومره دردېږي او خفه ولې مو افغانستان په دې حال پرېښودلو افغانستان خو همدا ستاسو د لاسه جمهوریت خو له تاسو نه جوړ و که تاسو افغانستان په لاس نه وی ورکړی نه به نجونو تعلیم هم لرلو نن به هر چا د ژوند حق هم لرلو نن به دغه ستونزې مشکلات هم نه نو اول د خپل ګریوان کې سر ښکته کړي له ځان نه دې پوښتنه وکړي چې دوی څه وکړه د افغانستان سره چې نن راپاڅېږي په کرکټ باندې اعتقاد کوي په کرکټ باندې نیوکې کوي یا په لوبغاړو باندې کوي د لوبغاړو چې څومره وس رسېږي تر خپل وس پورې هغه نهایي کوشش کوي دواړو طرفونو ته چې هم ملت ته رسیدګي وکړي هم د هغوی غوښتنو ته رسیدګي وکړي هم چې کوم مسؤلین دي که هغه د نقد په شکل باندې وي که هغه د یو خاص په شکل باندې وي هغوی ته دغه خبرې ټولې رسولې دي نور دوی ورزشکاران دي دوی کوم سیاسي څهرې نه دي چې لاړ شي نه ورسره دا صلاحیت او واک شته دی چې په خپل سر باندې فیصلې وکړي لکه تاسو ورته ځواک صاحب یادونه وکړه دوی چې کوم ټویټ کوي هغه ټوله نړۍ ګوري هغه ټوله دنیا ګوري دوی چې کوم پیغام ورکوي هغه د صلح پیغام دی هغه چې دی د مثبت ګامونه او اقدامات دي چې دغه لوبغاړي کوي دا اوس هم چې کومه خبر راپورته شوې ده دا زموږ کرکټ ته چې دی ستونزې جوړولی شي او موږ تاسو باید ټول سره شریک دغه برخه کې کار وکړو سره ودرېږو او خپل غږ تر نړیوالو هم ورسوو خو خوشبختانه د افغانستان کرکټ او لوبغاړي نن سبا په دنیا کې یو برانډ پرې جوړ شوی دی او چې د هر هیواد او د ICC د کرکټ د پرمختګ لپاره د هغوی د مالي نګاه نه چې د افغانستان لوبغاړي ډېر ښه رول لوبولی شي دغه په تجارتي لیګونو کې موږ ګورو چې هر هیواد زموږ لوبغاړو ته څومره ضرورت لري دغه اوس په ساوث افریقا کې چې دی راشد خان زموږ ملي ستوری چې دی د کپټن په حیث باندې لوبېږي په IPL کې د کپټن په حیث باندې لوبېږي په نورو لیګونو کې د دوی غوښتنه څومره زیاته ده یا د نورو لوبغاړو څومره ده خو دا هغه خلک دي چې نه زموږ د رنګه بیرغ چې دی زغملی شي دا څوک چې انتقادونه کوي دا هغه خلک دي څوک ملي سرود نشي زغملی اوس همدغه یوازینۍ لاره پاتې ده موږ ته د طالب او د دوی فرق نشته دی طالب هم چې دی ملي بیرغ نه مني ملي سرود راته نه پرېږدي دا خلک هم خلاف دیني مني همدغه ملي لوبغاړي دي همدغه ملي لوبډله ده چې په نړیوالو میدانونو کې ودرېږي ملي سرود چې دی غږېږي همدغه لوبغاړو برکت دی چې زموږ ملي بیرغ د دوی په اوږو باندې وي د دوی په غاړه کې دي د خپلو وطنوالو ته خپلو مینهوالو ته چې دی خوشحالي وربخي نو دا ډېر د ویاړ ځای دی چې موږ دغسې لوبغاړي لرو دغسې یوه لوبډله لرو او همدغه خوشحالي د افغانستان لپاره پاتې د افغانانو لپاره پاتې د وطن د نیکنامۍ لپاره پاتې او اوس چې دی ځینې هیوادونه کوشش کوي چې په دغه برخه کې هم موږ مات کړي او دغه کرکټ چې دی زموږ سیاسي کړي هغې کې ګاونډیانو هیوادونو لاسونه هم دي زموږ خپل چې دغه کوم خلک مسؤلین ناست دي دوی هم د دې کې ملامت او ګرم ګڼم ولې چاته دغه وخت ورکړي چې زموږ ورزش باندې سیاست وکړي زموږ په سرنوشت باندې لوبې وکړي زموږ د لوبغاړو پایندې باندې لوبې وکړي او احمدزي صاحب په خبرې ته اشاره وکړه که بایلټرل لوبې یا سیریزونه دوی موږ سره نه کوي هغه به د دوی خپل انتقاد وکړي په ICC ایونټس کې چې دی ځینې قوانین موجود دي چې دې څخه به یو هیواد هم سرغړونه نشي کولی هر سړی د اصولو پابند او د هغه مطابق او دلته چې دی بیا دا هیوادونه دومره غټ زړه نه لري چې دغه 2 پوینټه موږ ته مفت کې پرېږدي لکه کینیا چې په 2003 15 نړیوال جام کې بایکاټ شوي وه ټول لوبډلو ورسره لوبې نه وې کړې چې هغې کې یو اسټرالیا هم وه او هغوی بیا سیمي فاینل ته لاره پیدا کړله نو هره لوبډله غواړي چې خپل هیواد لپاره لاسته راوړنې ولري او د دوی لوبغاړي او دې کې افغان لوبغاړي هم شامل دي د دوی خدمتونه باید وستایل شي او له تاسو مننه چې دغه برخه کې مو غږ اوچت کوم انشاءالله سره کار به یوه نړۍ مننه مراد صاحب محترم موږ سره پاتې شئ قرار صاحب د انتظار نه مو یوه نړۍ مننه ښه راغلاست درته وایم یو ځل بیا موضوع خو درته معلومه ده مهرباني وکړئ السلام علیکم تاسو ته دین سلام ورسیږي لاندې ټولو اورېدونکو کتونکو ته دین سلام احترام ورسیږي اول خو د کرکټ د خلکو خبره ده چې څوک په کرکټ باندې انتقاد کوي یا غواړي چې حذف شي یا منع شي دغه خلک چې دي که د دوی دا بحث یوازې په کرکټ پورې مختص وای بیا به موږ ویلي وو چې دا دوی مشکل چې دی دا کیدای شي رښتیا د ښځو په مسله پورې لیکن همدغه عین خلک چې دي د تجزیې د مسلې تر شان دي د خراسانیت تر شان دي دغه نجلۍ دغه څوک ته دغه مرضیه حمیدي نومېږي که څه بله دې څه وخت مخکې یو ټویټ کړی فرانسویانو په منځ کې ناسته ده وایي زه افغانه نه یم زه پرژن یم په داسې حال کې چې په ایران کې هم ایرانیان ټول پرژنز نه دي
په ایران کې پرژن چې دی هغه یو برخه د ایرانیانو وي، یعنی افغانان قطعا نه په تاریخي لحاظ پرژا افغانستان و نه دا چې ژبې ته فارسي وویل سو دا تسمیه خبره ده یوازې، لیکن افغانان پرژنز نه دي او هغه ژبې ته چې فارسي ویل سوي دي په هغې کې اعتراض دی او داسې نه چې دی یوازې د پښتنو اعتراض دی، ډېر د دې ژبې ښه پاخه تاریخ پوهانو لیکوال هغه په دې باندې اعتراض لري. په هدف مې دا دی چې اوس که دا خبره یوازې په دې اړخ کې وایي بیا به موږ ویلي وو چې دا والا د ښځو غم په مخه کړي دي. دا خبره موږ تاسې هر وخت کولی شو. په افغانستان کې د ښځو د مسلې تر شا د دیموکراسۍ د مسلې تر شا اکثره وخت داسې افراد او اشخاص او ډلې پټېږي چې هغوی سیاسي اجنډاوې لري او هغوی په حقیقت کې په دیموکراسي باور نه لري. دغه خلک په خپله له طالبان سره د مقاومت ډله کېناسته، مذاکرات یې ورسره وکړل. نو که ته یوازې دوی ترهګر بولې بیا ته ولې دوی سره مذاکرات کوې؟ خبره ټوله د قدرت ته که تا ته یوه چوکۍ موقع در کړې وای نوره څه خلاص اوس تا ته یو ځای نه کړ در بیا ته راولاړ شي هغه دې ترهګر کړل، اوس بیا تر دې حده ترهګر. نو د دغه شي سزا ټولو یعنې که ورکوې بیا به ټولو افغانانو ته سزا ورکوې، نو بیا به هر افغان تاجر چې د کابل پاسپورټ اخلي هلته ویزا اخلي یا مثلا جواز اخلي هغه باید بند شي. بیا هر د دولت یو کارمند باید دغه چې په افغانستان کې ټارګېټ شي او باید ترهګر وګڼل شي. نو داسې خو نه چې کېدی په افغانستان ټول دې خلکو یرغمل ده تر وجود تر ګورت لاندې ده. دا که ترهګر دي کار څوک دي اوس د افغانستان خلک د دوی که زموږ پوهنتونونه دي که زموږ دولتي دفاتر دي ټول دې خلکو تر قبضه لاندې دي، یرغمل دي ورته. نو دا او بیا داسې نه ده چې یوازې د دوی په حق کې یوازې کرکټ ټیم دی چې له دوی سره مدارا کوي یا په اصطلاح ګزاره ورسره کوي له طالبانو سره. خو د سیاستمداران ټول کته پورته ورسره کېږي. تاسو مشر عبدالله د طالبانو سره کته پورته کېږي، له حقانیانو سره کته پورته کېږي، د هغه پیغامونه ورکوي. دا نور مشران هم ورسره رابطه قسیم فهیم زوی چېرته د عمل ته دی. هدف مې دا دی چې ټول نو بیا تاسې یوازې د کرکټ ټیم ته ولې سزا ورکوئ؟ خو واضح خبره ده په دې کې هدف دی. هدف څه شی دی؟ هدف دا ده چې دوی هم په عین شکل د ملي هویت دښمنان دي لکه طالبان چې دي او د کرکټ ټیم څو کارونه کوي. یو خو د کرکټ ټیم د طالبان اکثره وخت چې کرکټ یادوي د الغزو الفکري تر عنوان لاندې یادوي، یعنې غزو الفکري کې دوی کرکټ د کفارو کوم څوک مخکې شیخ السمیع په نامه د دوی یو شیخ دی دغه تقریر مو اورېدلی، دوی دا کرکټ د کفارو د حصه بولي د افغانانو د اذهانو د خرابولو لپاره او په یو اعتبار د دوی په ذهنیت رښتیا هم د افغانانو په افکارو باندې کرکټ ډېر قوي تاثیر لري، ځکه چې نن سبا دا زمانه چې ده د ایډیالونو زمانه ده. هر څوک خپل یو ایډیال لري، له هغه متاثره کېږي او ځان هغه رقم جوړول غواړي. نو یو سړی چې به ځان انتحاري جوړول غواړي، یو سړی به ځان راشد خان جوړول غواړي. داسې اوس راشد خان د افغانستان په ټولنه کې ځوانانو ته منلی ده، په ځوانانو ګران ده، یو سمبول ده. نو واضح خبره ده چې هر ځوان غواړي ځان راشد خان کې، هر ځوان غواړي چې په نړیواله صحنه کې ولوبېږي، هر ځوان غواړي چې دغسې ویلکم چې په اصطلاح سلیبریټي شي. دغه شی د طالبانو لپاره دا د خلکو په افکارو باندې تاثیر لري او دا تهدید دی د هغوی له دې زاویې. نو یو په دې اعتبار چې افغانستان خلک دا اوس داسې دي لکه په یو توره کوټه کې چې خلک بندیان دي او یو کړکۍ راخلاصوي، د کړکۍ نه د باندې راګوري. دا اوس کرکټ همغه کړکۍ ده چې د افغانستان ځوانان د هغه له هغې کړکۍ د باندې رڼا دنیا ته راګوري. دلته نجونې دي، هلکان دي، سټیډیمونه دي، سپورټونه دي، ورزشونه دي، یعنې بله دنیا ده. دغه دنیا که د کرکټ کړکۍ ته بنده کړي د افغانستان په میلیونونو ځوانان نور دغه دنیا ته لاسرسی نه لري په دې شکل باندې. بل دا چې ورزش په خپله د انسانانو لپاره هغه ده، بالخصوص په داسې ټولنو کې چې نشهیي توکي کارېدنه او آسیب پذیري زیاته وي، بېکاري زیاته وي، نو هلته د ورزش تقویه کول ډېر زیات مهم دي. او درېیمه خبره د افغانستان د ملي سمبولونه ده، د بیرغ ده، د افغانستان د ملي هویت د ژوندي ساتلو ده چې تر اوسه پورې د افغانستان بیرغ په نړیواله کچه باندې په دغه لیول باندې ډېر خلکو ساتلی دی. او څلورمه خبره د کرکټ لوی تاثیر چې دی هغه د لرو برو افغانانو ترمنځ یو مشترک شي په رامنځته کولو کې دی. یعنې په لرو پښتنو کې اوس ډېرې داسې سیمې دي چې په هغو کې د افغانستان د کرکټ ټیم چې دی تر د پاکستان په مقابل کې حتی ډېر لمانځل کېږي. نو دا په خپله دغه ته په کلتوري لحاظ باندې موږ تاسې په کلچرل ډیپلوماسي دې ته وایو د لوبو تاثیر
په یو هیواد په د سیاسي اجنډا په مخ کې وړلو کې ډېر ژور تاثیر لري. زموږ د افغانانو د لرو بر د نږدې کولو لپاره او د خبرې ته څه وخت مخکې منظور پښتون مې اشاره وکړه که تاسو ته یاد وي کرکټ د دې باعث شوی دی چې په لاره پښتونخوا کې دی. ځکه هلته هم ځوانان چې دي په کرکټ ډېر ورګرم دي. د هغې د ځوانانو لپاره کرکټ چې دی هغه که په کرکټ کې یو څوک سټار یي هغه دوی ته رښتیا ډېر مهم سړی ښکارېږي. داسې افغانانو په کرکټ کې په لږ وخت کې ډېر لویې لاسته راوړنې ودرلودې. هلته یو ډول په ځان اعتماد زیات کړو، په افغانانو باندې اعتماد زیات کړو. او دلته هم د افغانانو یعنې پنځمه مسله چې ما ورته اشاره کوله هغه هم دا ده چې په افغانانو کې خود اعتمادي را پیدا کوي. داسې تا یو ټیم یو سړی وګوري چې راشد خان خو زما د کلي ده، زما د ولایت ده، زما د ولسوالۍ ده، هغه کولی شي چې په نړیوال سټیج کې په د نړۍ په کچه مشهوره سلیبریټي شي. زه ولې نه شم کولی؟ هر ځوان دا په ځان کې په ځوانۍ کې خو تاسې ټولو یو دوره د هغه تېره کړې ده د نوي ځوانۍ. په دې کې سړی بروسلي وګوري وایي زه بروسلي غوندې سم، چې هغه وګوري په اصطلاح جکچین وګوري وایي زه جکچین غوندې سم، شاهرخ خان وګوري وایي زه شاهرخ خان غوندې سم. همدغه ډریمز دي، همدغه خوب لیدل دي چې له انسان یو شی جوړوي. دغه خوب څوک چاته ورویني، دا اعتماد څوک په چا کې پیدا کوي؟ دا د کرکټ لوبغاړي په انسانانو کې پیدا کوي. وروستۍ خبره زما دا ده په دې ټولو ګټو سربیره چې کرکټ یې لري، زموږ تاسو لپاره په دې کې یو درس هم دی او د کرکټ دوستانو ته یو مشوره هم ده. کله چې نه کېږي خو نه به کېږي، لیکن چې کېږي ممکنه وي تاسو له دغه ترهګرو له دې انتحاریانو لرې ګرځئ. کوشش وکړئ دوی ته دا هم تاسو ویلی شئ چې ورور ستاسو له لاسه موږ ته مشکل پیښېږي. یعنې هغه یو د دوی په اصطلاح شرعي عذر هم ورته لرئ چې ورته ووایاست د ترهګر یاستئ، قاتلان یاستئ، استبدادګر یاستئ، د تاسې په خاطر باندې بیا نور دښمنان راولاړېږي، زموږ حیثیت ته تاوان رسوي. نو بس ګزاره به سره کوو، خو عکسونه سلفیانې ورسره اخیستل، خنداوې منداوې پارټیانې ورسره کول، دا یوازې دوی ته نه موږ ټولو ته تاوان رسوي. یعنې موږ دا درس باید له دې مسلې زده کړو چې له طالب سره نږدېوالی چې دی موږ څومره عاصف پذیره کوي، څومره مو ولنربل کوي ټولې نړۍ د دښمنانو په مقابل. او ډېر لوېدلي پرېوتې دښمنان به یې په موږ به یې خبره د کنداریانو خبر د بالای. نو په دې اعتبار باندې دوی ته هم دا پکار دی چې احتیاط وکړي، سره له دې چې موږ په دې پوهېږو چې ښه نو اوس د مجبوریتونه یې درک کړي، د نړۍ په موږ باندې دغه ترهګر تپلي دي. د کرکټ د لوبغاړي د طالبانو په راوستو کې څه رول و؟ هېڅ رول یې نه و. بالعکس هغوی په جمهوریت پروموټ کړی ده، بیرغ یې پروموټ کړی ده، ملي څلي یې پروموټ کړي دي، ازادي یې پروموټ کړې ده، عصریتوب یې پروموټ کړی ده. دا ټول د طالبانو ضد ارزښتونه دي. داسې اوس نړۍ په موږ باندې دا ترهګر راوتپل، نو تر دوی یې ولې زور ایستل کېږي؟ د افغانستان تر ځوانانو یې ولې زور ایستل کېږي؟ په هر صورت زما دغه لنډ بحث په دې کې ډېره زیاته مننه قرار صاحب، له وخت نه مو ډېرې روغې او پر ځای خبرې. باطن شاه صاحب موږ سره دی او هان صاحب دواړو ته زه ښه راغلاست وایم په دې هیله چې روغ و جوړ اوسېږئ. نوبت به ورکړو باطن شاه ته، ځکه دی لږ وختي راغلی و. اجازه یې زه به ولاړ سم، بښنه غواړم. یوه خبره قرار صاحب، یوه خبره اول خو ځواک صاحب ډېره مننه. مخکې له دې نه چې قرار صاحب لاړ شي ما کوشش کړی و قرار صاحب ته خو موږ تسلیت هم ویلو. که اجازه وي زه به یو لنډه یاد ترجمه کړم. قرار صاحب ته به په همدې پلمه باندې یو دعا وکړو لورکۍ ته. ما ورته شخصا دعا نه وه کړې، قرار صاحب تسلیت درته وایم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. اللهم اغفرها وارحمها ونور قبرها ولا تعذبها واجعل الجنة مثواها. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحكم لله. قرار صاحب الله دې تاسو ګلالۍ لورکیو نانځکه وبخي، تاسو ته ورندارې ته تسلیت وایو. پوهېږم چې د اولاد درد او غم ډېر غټ او دروند غم وي. خدای دې په آینده کې له غمونو نه وساته. او فقط غوښتل مې چې یو تسلیت دلته هم تاسو ته ووایم. ورور ډېره مننه. مولانا قربان هم سم، خدای تاسو له غمه وساتي. ډېره زیاته مننه. قرار صاحب سلامونه او الله پاک دې تاجرونه درکړي. الله پاک دې باقي له غمونو موږ سره وساته.
امين يا رب. زه په خپل نمبر ټول سلامونه ځواب ته خان صاحب ته قرار صاحب ته مراد صاحب ته امازي صاحب ته زه په خپل نمبر خان صاحب ته ورکوم. خان صاحب سینیئر د موږ نه په ټولو نگانه نو خان صاحب بیخي سمه دی عبدالرحیم صاحب. مهرباني وکړئ خان صاحب محترم، موضوع خو تاسو ته معلومه ده، ما له تاسو د فیسبوک پاڼې نه فکر کمپیوټر نه وکتل او موضوع بیخي جدي ده او تاسو باید خپلې خبرې چې څومره په ساده ژبه دی ولس ته کولی شي چې تر څو پورې دوی پوه شي. او موږ شپې ته یو برنامه جوړه کړې ده، یو پټیشن مو آنلاین جوړ کړی موږ نه بلکې په انګلستان کې چې کوم ملګري دي هغه جوړ کړی ده. بیا به د خیر هغه لایو موږ خپرو او په هغه باندې به د افغانانو امضاګانې اخلو چې د خپل د کرکټ د ملي لوبډلې په ملاتړ باندې. نو مهرباني وکړئ خان صاحب محترم. مننه. ما ته ویډیو ولګوله چې مالې سره مخامخ شو د خبرو اغیز لږ ښه وي چې یو بل ته سړی وښیي. اول خو ډېره مننه ځواک صاحب کور ودان چې دغه مهمه مسله مو راواخیستله. زه لایف وم خو ستا مینوال او د افغانستان د کرکټ مینوال ماشاءالله زیات دي. ټولو ګډه غوښتنه وکړه لاندې چې ته دا لایف بند کړه، هلته راشه ځواک صاحب هم شته، نور ملګري هم شته، هلته به هم دغه مسله تاسو په احترام باندې او دغې مسلې ارزښت په کتو خپل لایف بند کړه. دلته راغلم غواړم چې مخکې له دې نه چې په حل لارو باندې وغږېږو دغه مسله لږه روښانول غواړم. قرار صاحب ډېر په تفصیل سره وغږېد، هغه په اکاډمیک هغه علمي او تر یوې اندازې پورې په سیاسي اړخ باندې وغږېدم. زه به کوشش وکړم چې د دې هغه په ورزشي اړخ او په هغه اخلاقي اړخ او ټولنیز اړخ باندې لږ وغږېږم. اصلي قصه د همدې ځای نه پیل شوه چې څه موده مخکې ځینو افغانانو متاسفانه افغانان به ځکه ووایم چې زموږ افغانان دي نو خپل وطنداران مو دي که ښه خبره کوي که بده خبره کوي د همدغه وطن اوسېدونکو یو بل به زغمو، د بل افکارو او نظراتو ته به درناوی لرو. خو کله چې د ملي مسایل راځي باید زموږ لاره او حد و حدود معلوم وي. دوی یو کمپاین شروع کړ چې ګویا کې د افغانستان کرکټ ملي ټیم نه دی او دا د افغانانو ټیم نه دی او دا د طالبانو ټیم دی او دا د حقاني شبکې ټیم دی او باید دا بایکاټ شي او دا هغه شي او دا دغه شي. خو هغه مسله د همدې ځای نه په سطحي په کچې باندې هغه مسله شروع شوه او ما انګېرله چې دا مسله د دې ځای نه چې شروع کېږي دا همدلته نه پاتې کېږي، آهسته آهسته به مخې ته راځي. موږ دغه د قانون ګورو تصادفا ما 2 میاشتې مخکې د کرکټ بورډ له 3 مشرانو سره خبرې وکړې په دې هیله چې دغه څوک زما دا ویډیو ګوري هغوی پوهېږي چې زه څوک یم. نزاکتاً نومونه ځکه نه اخلم چې شخصي محاوره او مکالمه وه. د هغوی له ما همدا خبره وکړه چې دغه مسله راپورته کېږي، موږ ته څه کول پکار دي. موږ ته دا کول پکار دي که کرکټ بورډ یو خو د کرکټ بورډ هغه رسمي کارونه او حدودات وي چې هغه د کرکټ د نړیوالې شورا د غړو سره رسمي روابط لري. د هند سره به جلا لري، د پاکستان سره به جلا لري، له استرالیا او انګلند هر یو سره به جلا روابط لري. خو غیر رسمي شکل سره ګورئ په استرالیا او په اروپا کې عمومي ډول بالخصوص په انګلند کې په سلګونه زره افغانان اوسېږي. زه په 2021 کال کې نړیوال جام ته چې کله لاړم په ملبورن کې 11,000 مینوال د افغانستان او د ایرلند د لوبې لیدو لپاره راغلي وو. حال دا چې باران هم شوی و او دوی پوهېدل چې نن لوبه نه کېږي. نو ستا 11,000 مینوال چې میدان ته راځي دغه 11,000 کې چې 1,100 عریضه ولیکي او خپلو وکیلانو او استازو ته مراجعه وکړي چې د افغانستان کرکټ سره که مرسته نه کوئ نو تاوان هم مه ورسوئ. تاسو فکر کوئ چې هغوی به لاس په کار نه شي؟ دقیقا لاس په کار کېږي. زما دوی ته مشوره دا وه چې دغو هیوادونو کې زه به در سره مرسته وکړم. هلته د افغانانو کمیونټیانې دي، مخور افغانان دي، اغېزناکې څېرې دي، هغوی په تجارتي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په سیاسي برخه کې ډېر اغېز لري په خپلو ټولنو کې او حکومتونه غږونه اوري او په دغو هیوادونو کې په رښتینې معنا دیموکراسي حاکمه ده، په دې معنا چې د خلکو نظر اورېدل کېږي ځکه سیاستوال د خلکو رایو ته ضرورت لري. په دغسې وطن کې چې زه اوسېږم ټرمپ غوندې یو سیاستوال هم زما کور ته حد اقل 4-5 خطونه راغلي وو د دوی د ګوند له لورې چې موږ ته رایه راکړئ. هدف دا دی چې دلته د خلکو رایې ته ارزښت ورکول کېږي. نو دوی ته مراجعه وکړئ، د دوی سره غیر رسمي شکل سره پوهېږم په رسمي شکل سره به تاسو محدودیتونه لرئ خو غیر رسمي شکل سره تماسونه ونیسئ چې دوی هغه لوکل لیول باندې دلته خو سیاست د باټم نه د ټاپ ته ځي که نه، برعکس متاسفانه په غریبو هیوادونو کې خو د ټاپ نه قسم لاندې راځي خو دلته د لاندې نه به بره ځي. ته به د ولس نه سیاست ارګ ته انتقالي یا جمهور ریاست یا صدارت ته انتقالي چې دوی ورسره تماسونه ونیسي. مالې دا مسله به غلي شي، حد اقل هلته به خلک پوه شي چې کم خلک چې مخالفت کوي هغوی اکثریت هم نه دي او هغوی یوازینی نظر هم نه لري چې بس افغانستان کې د کرکټ بند شي.
په هر دلیل چې وو یو خبر راته وشو چې موږ بیهایند د سین لګیو او د اندېښنې وړ خبره نه ده او موږ کوشش کوو خو زه لږ داسې مایوس شوم یو سره چې غږېدم په ټلیفون کې داسې راته وښودو چې خبرې دې لنډې کوه چې زړه مې تنګ شو که نه نو دې شي لږ خفه کړم او خیر په هر حال د هغوی خپل مجبوریتونه هغه محدودیتونه دي خو موږ د افغانستان په اړه فکر کوو د افغانستان د کرکټ په اړه فکر کوو د آینده لپاره فکر کوو نو دا وړې وړې خبرې مهمې نه وي موږ لپاره نو دوی هغه کار ونه کړ په هغه وخت کې 2.5 میاشتې مخکې ما دوی ته اپروچ کړی و موږ نن ولیدو چې هغوی دا کار ونه کړ موږ دا کار ونه کړ هغه خلکو چې دغه نظر یې درلودو هغوی دا کار وکړ د هغوی غږ ورسېدو دغه نریټیف ایجاد کړ هغه آیس بریک چې ورته وایي که نه چې هغه کنګل مات شي او جرأت ته پیدا کوي چې دا خبره کولی شي اوس نو دغه خلکو ته دا جرأت ورکړل شو چې بس موږ کولی شو چې ووایو چې د افغانستان کرکټ چې خدای ناخواسته نه ملي دی او نه زموږ په کار دا شی بند کړي نو دا نریټیف ایجاد شو خو دا خو هغه د سیاسي لیول باندې مسله ده د کرکټ په نړیوالې شورا کې دغه 3 هیوادونه چې دي انګلند استرالیا او جنوبي افریقا دا دغه بنسټګرو هیوادونو څخه شمیل کېږي مخکې له دې نه چې د کرکټ نړیواله شورا جوړه شي یو بل اتحاد د کرکټ او دغه 3 هیوادونه د هغه اتحاد بنسټګر وو نو دوی په کرکټ کې ډېره قوي مخینه لري او په داسې مسایلو کې دوی یو بل ته درناوی لري او ډېر قوي کوارډینیشن سره لري همغږي سره لري او تقریبا دې ته 3 بیگ هم وایي که سم هندوستان اوس په 3 بیگ هیوادونو کې راځي کله چې د بودیجې مسله راځي خو دوی ته د کرکټ د نړیوالې شورا دغه 3 بیگ هیوادونه هم وایي نو دوی په دې مهم مسایلو کې دوی سره همغږي دي دوی د یو بل نظر ته درناوی لري او نن د پارلمان د برتانیا د پارلمان د وکیل خبرې مې چې واورېدلې هغه ویل چې زموږ حکومت د جنوبي افریقا او د استرالیا سره هم غږېدلی دی چې سټنډ واخلي د افغانستان په اړه خو دا مسله هغه تر دې اندازې پورې رسېدلې ده د دې نه وروسته څه کېږي 2 خبرې دي یوه خبره خو د افغانستان د کرکټ بورډ او د کرکټ د نړیوالې شورا مسله ده او یوه خبره زموږ د افغانانو مسله ده د افغانستان د کرکټ بورډ او د نړیوالې شورا مسله چې دا هغه دومره اسانه نه ده لکه دې خلکو چې په سوشل میډیا کې اسانه کړه چې د افغانستان کرکټ بند کړي د کرکټ نړیوالې شورا په هیڅ صورت نه غواړي د افغانستان کرکټ ته زیان ورسوي بندول خو څه کوي د هغه علت دا دی چې د افغانستان کرکټ د افغانستان دغه چټک پرمختګ د افغانستان دغه نړیوال ستوري دا ټولې لاسته راوړنې د کرکټ د نړیوالې شورا لپاره یوه ډېره غټه لاسته راوړنه ده او سکسسفل سټوري ده د کرکټ د نړیوالې شورا لپاره په 21مه پیړۍ کې د کرکټ نړیواله شورا بل هیڅ هم نه لري بدون د دې چې دوی افغانستان نړۍ ته وښیي چې موږ افغانستان سره مرسته وکړو افغانستان پاڅوو او اوس داسې یو سټیج ته رسېدلی دی چې موږ هر چاته ویلی شو چې موږ د کرکټ په تشهیر او په وده کې څومره غټ کار کړی دی یو هیواد چې 20 کاله مخکې چا نه پېژنده 20 کاله وروسته د نړیوال جام کې سیمي فاینل ته وځي او د دنیا هر ګوټ کې چې یو لیک کېږي چې د دې هیواد لوبغاړي پکې نه وي هغه لیک خلکو ته کمرنګ او بدرنګه ښکاري نو دا د کرکټ د نړیوالې شورا لپاره یوه غټه لاسته راوړنه ده هغه په هیڅ صورت نه غواړي چې د افغانستان کرکټ ته زیان ورسوي البته شرایط لري په دې باندې لږ وروسته غږېږم بالکل د بورډ د غړو ترمنځ د کرکټ نړیواله شورا 12 بشپړ غړي هیوادونه لري چې فل ممبرز بولي چې هغه کې افغانستان او آیرلند په 2018 کال کې فل ممبر شول تر افغانستان او آیرلند مخکې هغه څوک چې نه پوهېږي لن هیوادونه یادوم چې سره اخلاصي بنگلاديش سریلانکا نیوزیلند انګلند جنوبي افریقا استرالیا پاکستان هندوستان سریلانکا دا هیوادونه فل ممبرز وو د دوی هیوادونو بودیجه هم زیاته وي او په کلنۍ غونډه کې چې کله د بودیجه ټاکل کېږي په غټو مسایلو باندې تصمیم نیول کېږي نړیوال جام چېرته وشي چاته کوربتوب ورکړل شي بودیجه څومره ورکړل شي قانون بدلیږي دغسې د افغانستان غوندې یوه مسله راځي دوی بیا رایه اچونه کوي په هغه رایه اچونې کې هم بیا هر هیواد د یوې رایې حق لري چې رایه ورکړي نو په دغسې مسایلو کې نو هغه هیوادونه ډېر برلاسي وي چې یو بلاک لري د کرکټ په نړیواله شورا کې دننه نو ظاهرا استرالیا انګلند او افریقا اوس یو اړخ ته دي او دغه 11 نور هیوادونه چې دي په دې کې ځینې داسې دي چې هغه خپلو ګټو ته په کتو مخکې وروسته کېږي
شک نشته چې آیرلینډ هم د انګلند سره ودرېږي ځکه دوی هم په یونایټډ کینګډم کې شاملېږي او دوی هېڅکله نشي کولی چې د دوی د نظر نه ځان لرې وساتي ځکه چې د یونایټډ کینګډم یا انګلند یا د ویلز کرکټ بورډ چې دی دا د آیرلینډ سره ډېره مرسته کوي دوی هغه کاونټیانو کې لوبغاړو د دوی لوبېږي فرسټ کلاس ټورنمنټونو کې مطلب د دوی په وده کې د انګلند ډېر غټ رول دی نو کله چې خبره کېږي دوی د نژادي لحاظ او سیاسي لحاظ او جغرافي لحاظ باندې یو طرف ته درېږي آیرلینډ هم ورسره یو طرف ته شي شاید کله ناکله داسې حالت شي چې پاکستان هم دې طرف ته یو منډه وکړي د خپل ملي ګټو ته په کتو چې ماته یو څه راکړه زه به په دې برخه کې ستا نظر تایید کړم ښه خبره دا ده ظاهرا ښه خبره دا ده چې د هند کرکټ بورډ په دې وروستیو کلونو کې حتی تر ننه پورې چې زموږ او تاسو غږیږو د افغانستان تر څنګ ولاړ دی یوازې دا نه چې تر څنګ ولاړ دی په عمومي مجالسو کې د افغانستان سره درېږي په افغانستان دغه نریټیف ډېر ښه بیانوي دا پرون امیر خان متقي سره د هند بهرنیو چارو وزیر وکرم ملاقات کړی و او یو ټاپک کرکټ و په ورزش باندې خبرې کړې او دوی ویلي چې دا روابط څنګه موږ ښه کړو د دې تر څنګ اوس د افغانستان هغه رسمي دفتر چې دی په دوبۍ کې دی د افغانستان مالي او کمیونیکیشن او تجارتي روابط ټول د دوبۍ نه کېږي او افغانستان یو هوسټ هلته یو ګراوند هم لري هم ګراوند دی هلته متحده عربو اماراتو سره هم د افغانستان یو قرارداد شوی دی تړون شوی دی دوه اړخیز د کرکټ متحده عرب امارات جمع هندوستان دوی د ورزش د اړیکو په سیمه کې د یو مخکښ سیاسي لوبغاړي په توګه دوی د افغانستان تر څنګ ولاړ دي دا تر ننه پورې چې زه تاسو سره غږېږم د افغانستان سره دوی ولاړ دي او د هندوستان غږ چې کله په د کرکټ په نړیوالې شورا کې اوچتېږي اوس د آی سی سی مشر هم یو هندی دی نو بدون د شک چې هند به خپل سیاسي ګټې لري چې د ورزش له لارې د صاف پاور له لارې دغه ګټې خپلوي خو د افغانستان سره چې کله هندوستان په هغې سیمه کې بیا غږ جګوي ورسره اتومات بنگلاديش هم د هو سرخوځي سریلانکا هم ورسره د هو سرخوځي پاکستان هم ډیر اخوا دوی خوا نشي تللی ځکه پاکستان هم داسې موقت کې قرار لري چې آینده کې بیا د افغانستان درې ته ضرورت لري د کرکټ په نړیوالې شورا کې نو بالخصوص دې خوا ته راځي نو په دې مسئلې کې د افغانستان تله درنه کېږي د کرکټ په نړیوالې شورا کې نو په دې اساس باندې هم موږ ویلی شو چې د کرکټ نړیواله شورا ته دا دومره ساده خبره نه ده چې وایي صحیح ده بس موږ ته انګلنډي سیاستوالو وویل چې کرکټ بند او بند دا هیڅ امکان نه لري دا خو هغه چوکاټي خبره وه چې خبرې مې ډېرې نشي زموږ لپاره څه کول پکار دي زموږ لپاره هماغسې مې چې وضاحت ورکړم که زه دلته په متحدو ایالتونو کې اوسېږم نور وطنوال په استرالیا کې اوسېږي په اروپا کې اوسېږي په دې وروستیو کې موږ ولیدو چې ډېر ښه یو تحرک پیل شوی دی په اروپا کې ځینو ملګرو لیکونه لیکلي دي د برطانیې پارلمان ته استازو ته استولي دي په انفرادي ډول دا ډېر ښه کار دی خو که موږ دغه کارونه سره همغږي کړو د افغانانو ټولنې دي ډېرې غټې ټولنې دي په انګلند کې شته زه دوه درې ټولنې پېژنم په استرالیا کې ډېره غټه ټولنه ده بالخصوص ملبورن کې هغه صاحبان دي ډېر وطن مین خلک دي زه پېژنم هغوی ته اپروچ وشي چې هغوی په همغږي شکل سره حتی که امکان وي یو سوله ییز لاریون ورته ونه شو ویلی یوه سوله ییزه ناسته دې وکړي د پارلمان مخې ته دې لاړ شي د خپلو استازو سره دې وغږېږي لاړ دې شي عملي اقدام دې وکړي او هغوی ته دې ووایي چې کرکټ او سیاست دوه مسایل دي سره دا سره مه ګډوئ که تاسو په دې فکر کې یاست چې تاسو د ښځو د حقونو د تعلیم لپاره غږ اوچتوئ خو د افغان لوبغاړي مینې شی غواړي دغه 2 میاشتې مخکې راشد خان غږ اوچت نه کړ چې د نجونو طبي انسټیټیوټونه مه بندوئ دا د افغانستان ضرورت دی هلته چې راشد خان په کابل کې اوسېږي ژوند لري کور لري هغه دومره جرأت ځان ته ورکوي چې هغه په کور کې دننه د واکمن نظام په حساب د تګلارې خلاف نظر ورکوي نو په دې معنا چې دوی هم غواړي افغان لوبغاړي عین شی غواړي چې په برطانیا کې وکیلان غواړي دغه نور خلک غواړي نو بیا مشکل په کوم ځای کې دی مشکل په همدې کې دی چې ځینې خلک ما مخکې عمومي خبره وکړم مشخصا نه غږېږم سیاسي علایق لري سیاسي اهداف لري هغوی د دغو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کرکټ پلمه کوي او په دې نه پوهېږي چې زیان یې ټول وطن ته رسېږي نو که متحد شي دغه ډیاسپورا دغه ټولنې دغه کمیونټیانې او په عمومي ډول دوی ورشي خپلو استازو سره خبرې وکړي زه مطمئن یم چې دا مسله تر دې ور اخوا نور نه خوځېږي دوه نورې لنډې خبرې کوم
په کرکټ کې دا تاریخ موږ لرو چې یو هیواد بند شوی دی او په همدغسې مسایلو باندې بند شوی دی، بیرته آزاد شوی دی چې همدغه جنوبي افریقا چې اوس د دوی د ورزش وزیر دا خبره تازه خبر دا دی چې دوی دا خبره کړې ده. که زما وس وی نو ما به هم ویل چې د افغانستان سره کرکټ بایکاټ کوي. خو بیا ښه خبره هلته دا ده چې د ورزش وزارت او د کرکټ بورډ ادارې دوه جلا څانګې دي. د کرکټ په اړه تصمیم د جنوبي افریقا کرکټ بورډ نیسي، د ورزش وزیر پکې هیڅ غرض نه لري، هغه خپل نظر ورکړی دی. یعنی که عمومي شکل سره د دوی وس وشي دوی هم دا کار کوي. په 20مې پیړۍ په وروستیو کې هلته چې کله جنسیتي یا تبعیضي مسایل وو، د تور او سپین ترمنځ جنګونه وو، د نیلسن منډیلا په وخت کې د کرکټ نړیوالې شورا په دوی باندې بندیز ولګاوه. څو کاله دوی باندې بندیز و چې وروسته دا مسایل حل شول، بیرته دوی راغله او هغه موږ وژغورو. دویمه خبره د خپل عمومي افغانانو ته کوم ځان ته کوم تاسو ته کوم او هغوی ته چې د کرکټ بندول غواړي او یا د کرکټ سره بایکاټ کول غواړي، ګورئ ایران زموږ او ستاسو یو ګاونډی هیواد دی او د ښځو د حقونو د بشر د حقونو په برخه کې د ډیر بدنام هیواد بلل کیږي. په رسنیو کې په سازمانونو کې خپل ایرانیان وایي چې دوی د ښځو حقونه نه پیژني، د ایران رژیم د تعلیم حق نه پیژني. محسا امینی مسله خو ټولو ته روښانه ده چې تیر کال پکې میلیونونه خلکو په ایران کې دننه او د باندې مظاهرې وکړي د ایران